رب العالمین داسې سپک تا تخکاری نعوذ بالله چې ته زه الله ته هم سجدې کوم 15 وخته مونځ کوم هلته د بابا دربار له روانې هلته قبرونو ته په څلوري شوی هلته د هغه په نوم نظر منښتې کې لګیای د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته شرک دی حرام کار دی ټول امت په دې اتفاق چې د قرآن نه خبر نه وي بیا به دقه شان ګنده عقیدې وي ستا بیا به دغه شان شرکونو کې مبتلا کېږي بیا به درنه دغه شان قبر پرسته جوړېږي بیا به په دربارونو او په قبرونو ستا سر ښکته کېږي رب ته به نه ښکته کېږي او که رب ته ښکته هم کړي دې عقیدې سره الله یې دله قبلوي نه ځکه دې کې ملاوټ دی په دې ایمان کې په دې عقیده کې د ګندګي ده د شرک او د شرک ګندګي چې په کومه عقیده کې راغه لکه ته چې په پاک شربت کې ځان ته د نالۍ چمچه واچې او میلمه یې پیش کړي او د هغه په مخ کې ورته ور واچې بیا وڅښي ابو زما بېزتي دې وکړه کور به دله پرېږدي عمر بر به در کراره نه شي رب العالمین داسې سپک تا تخکاري نعوذ بالله چې ته زه الله ته هم سجدې کوم 15 وخته مونځ کوم هلته د بابا دربار له روانې هلته قبرونو ته په څلوري شوی هلته د هغه په نوم نظر منښتې کې لګیای د الله نه غیر د بل چا په نوم نظر منښته شرک دی حرام کار دی ټول امت په دې اتفاق دی او په ټولو امتونو آسماني دینونو کې په اتفاق سره دا کار حرام دی وما اهل به لغیر الله هر هغه څیز چې د الله نه غیر د بل چا نوم پرې واخیستی شو چې دا د فلاني په نوم منښته دا څیز د خنزیر د غوښې نه هم ډېر مردار او پلیت دی قرآن خبرې زما خبرې نه دي زما جذبات نه خو دا قوم قرآن ته کښېنه ناست دی قوم د قرآن نه عقیده یاده نه کړه الله رب العالمین دا قوم تباه کړه او چې کله پې عذاب راوسته د نوح علیه السلام په قوم نو خپل زوی دی او سکه زوی دی چې کوم درې زامن یو حام سام او یافث اخو نیکان و د هغې نه وروسته بیا د دنیا آباده شوې د عذاب نه بعد خو چې دا کم نافرمانه و قرآن کې الله رب العالمین فرمایي یوازې ورته وکړه یا بنی ارکم معنا ای بچوړیه راوخېږه څومره په شفقت وه یا بنیه یا بنیه پښتو کې ای بچوړیه ځکه د پیغمبرانو ډېر نرم اخلاقي ښایسته راوخېږه دې کښتۍ کې موږ سره راسور شه اول خلکو خندا کوله وګوره په وچه ځمکه کښتۍ جوړوي زموږ باباګان یې نه منله عقل یې خراب شو مازغوی کار پرېښودلی ونې شوی دی مونږ نه ویلې زموږ باباګان به ورته نقصان رسوي نه سیند شته نه دریاب شته نه سمندر شته او کښتۍ شروع کړې ده نوح علیه السلام ویل صبر 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 دا زه د بل چا په اډر جوړوم دا زما د خپل ځان پروګرام نه دی دا د بل چا برن آسماني پروګرام دی لږ صبر کوئ د دې کښتۍ کمال به وروسته وګورئ اوس هم پې عقل لا کار نه کوي وروسته به هم سترګې کولاوي شي چې کله طوفان شروع شو او لاندې نه ځمکه راوخوټ کېدل اوبې راویستې جوش والو اوبو د لاندې نم او برنم باران نه خلک وایي کاسې راتوی دی عذاب شروع شو او یو دم دا ځمکه راډکه شوه او دا کورونه یې راواخسته او دا قومونه یې راواخسته دقه وخت کې بچي ته یې آواز وکړو یا بنی ارکم معنا بچي راوخېږه ګوره کافر کېږه مه زما دشمن د ځان نه مه جوړوه دا د توحید دعوت قبول که راځه ګوره اخري چانس دی هغه دعوت قبول نه کړه او هغه ورته وایي دا سیلاب به څومره سیلابي خو په دې ځمکه سیلاب دی او زه به دې بره غر طرف ته منډه کمه سآوي الى جبل يعصمني من الماء زه به دې غر طرف ته پناه ویسم که نه دا به مې د اوبو نه بچ کي که نه یو غار کې به پټ شمه د کمر د لاندې نو بره به د باران نه هم بچ شمه او لاندې اوبه خو راخېږي نه دومره ډېرې دا د عقل چې پلار یې پیغمبر دی او له دعوت ورکوي او دې لګوي خپل عقل او ځواني استعمالوي پلار ورته وایي بچیه لا عاصم اليوم من امر الله نن د الله د عذاب اډر دی ګوره نن بچاو نشته په غر مر نه خلاصېږي راوخېږه درته وایم آخري نصیحت درته کوم راوخېږه مینت درته کوم راوخېږه دې کې چې کوم دی د دواړو خبرې روانې دي فحال بینهم الموج فکان من المغرقین د پلار او د زوی دواړو په مابین کې خبرې روانې دي او یو چپه راغه د دواړو مینځ کې مخامخ شو چپه او په دې کې ورلازوي ور بره کو داسې اوچتې کو شړق لاندې راخطا که او تباه و برباد شو نوح علیه السلام ورته ګوري زوی تباه و برباد شو غرض دا دی څوک دې په دې ټال نه زنګي چې زما خو پلانې خاندان دی او زما د پلاني چې کوم دې قوم سره تعلق دی او زموږ نیکه داسې سړی تېر شوی او پلار مې داسې پاک سړی و پلانې مې پلار یې پیغمبر دی والله تباه کو دې کې عبرت دی موږ ته چې د پلار په عمل زوی نه خلاصېږي په خپل عمل به خلاصېږي په دې ټال ونه زانګې چې زه خو پلاني پیر صاحب نو سیمه څوک وایي زه خو د پلاني خاندان والا یم زما پلانې خاندان دی زما دا خاندان نه په خپل عمل به خلاصېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه اوچت انسان په دنیا کې نه تېر شوی او نه به وروستو راشي زموږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم
د الله نبی فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، زه د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار یم، الله راله دا سرداري راکړې، دا تاج را په سر کړی د عزت. او دا خبره د فخر په طور وی نه کوم، دا خبره څه د لویۍ نه کومه چې ګینې ځان راته لوی ښکاري او فخر کومه ګینې، او په دې خبره زه ګینې تکبر کوم نه. الله رب العالمین را باندې دا نعمت کړی، د نعمت د شکر په طور دا خبره راښکاره کړه.